وروستیو سیلابونو طبي پیښو او ورلګیدنې له متضرر شوو 9 کورنیو سره د WFP، یونیسف، IOM او IRC مؤسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. را یو وزرانه وړي ده او نور دی بیټری او ټول د کور سامان چې څو د شپې 2 بجې فقط خپل سر مونږ ایستله د نو ټار څه درانه وړي دي د انجینر صاحبان جلال هغه مونږ حالات ولیدل او هغه حساب مولي د اوسم راشي وګورئ چې هغه حساب د گاونډانو نه د کلی نه ولس راغی مونږ د غزنه سیلاب نه مونږ ویسلو او دلته رزم راوسه د کور آباد 4-5 کسان رااله مونږ توزیع وکړو مونږ ته ډېر خوشامند او خدای تعالی د نورم دی ته آباد لري موږ سره د غریبانو لږ د خیموم را سره کومک وکړي او ډېر کومک ډېر دینه خوشاله او ډېر راضیمان او ډېر زموږ خدمت کړ د خدای تعالی د جنت فردوس کې نصیب کړي. زما کور په زلزلہ کې غورځېدلی او دغه مسلمانان راغله د انجینر صاحبان موږ سره همکاري او کومک یې وکړو دا زموږ نمونه ولیکل او موږ ته دغه مرسته موږ سره وکړه. بس دغه کوم مرستې باید موږ سره کومک نور هم وشي د مسلمانانو مشکلاتونه حل شي. بس دا خوراکي توکي و مطلب دا د سرپناه و چې ډېر خلک ستونزو سره مخ دي او موږ خپله ډېر خلک ستونزې سره مخ یو فامیلونه غټ لرو مطلب څه نشته چې خوراکي توکي نه لرو چې و کاروبار نشته. دغه مرستې د لغمان د مرکز مهترلام په شمول د قرغیو، الینګار او لیشنګ ولسوالیو له سیلاب ځپلو او طبي پیښو له متضرر شوو کورنیو سره ترسره شوي. د لغمان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خیر محمد غازي له یونیسف، WFP، IRC، IOM مؤسسو له استازو څخه مننه وکړه چې د وروستیو سیلاب ځپلو او طبي پیښو له متضرر شوو کورنیو سره یې مرسته وکړه. نوموړي له نورو مؤسساتو هم وغوښتل څو په داسې حالاتو کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. موږ د مؤسساتو نه خاص کر یونیسف او مؤسساتو له خوا نه ډېر راضي یو چې د لغمان ولایت په هر کونج کې په هر ځای کې طبیعي پیښه کېږي دوی ځانونه ورته رسوي او موږ ترې نه راضي یو او نورو مؤسساتو باندې موږ غږ کوو چې دا رقم موږ سره همکاري وکړي چې کومکونه وکړي ځکه لغمان تاسو ته معلوم ده یو داسې ولایت ده چې خلک ډېر زیات غریب دي او خاص کار چې متضرر شي طبیعي پیښې ورته ورسېږي فصلونه له منځه لاړ شي هغوی مشکلات سره لاس په ګریوان شي. نو موږ په ټولو مؤسساتو باندې غږ کوو چې دوی سره مکمل همکاري وکړو. موږ خپل شپه ورځ چې کوم ځای کې طبیعي پیښه کېږي موږ ته حاضر یو او ورته ځانونه رسوو. د دې ترڅنګ د لغمان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د رسیدګي امیر عبدالله لکوزی وایي په دغه مرستو کې چې د IOM، یونیسف، WFP او IRC مؤسسو لخوا وویشل شوې بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي. د همکار مؤسسې لخوا WFP، IOM، یونیسف او IRC لخوا په منظمه شکل باندې سروې ترسره شوه چې انشاءالله کوم اصولو کرکټریا باندې چې د مؤسساتو کومې کورنۍ برابر وي د هغې ټولو سروې ترسره شوې ده او نوموړي فامیلو ته د WFP لخوا نه فوډ ورکول کېږي چې 200 کیلو وړه دي، 20 کیلو غوړي دي، 2 کیلو مالګه ده، 25 کیلو دال دي. د یونیسف لخوا ورته هایجین کیټ ورکول کېږي چې د تشناب او د حفظ الصحي سامان پکې ده او دریم قدم کې د IOM لخوا نه د سرپناه کیټ ده، خیمې دي، د اشپزخانې مکمل کیټ ده او د کور سامان چې 3 کمپلې او څه د کور لومړني توکي لوازم دي ورته ټول انشاءالله نن ورکول کېږي. په ورته مهال کې د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال د ولایتي ادارې په استازولۍ له یادو مؤسساتو څخه د مننې ترڅنګ دوی ته ډاډ ورکړ او ویې ویل په لغمان ولایت کې ډاډمن امنیت دی او ټول مؤسسات کولی شي په ډاډه زړه خپل فعالیتونه ترسره کړي. زموږ په مؤسساتو باندې غږ ده چې لغمان ته راشي. لغمان کې الحمدلله امنیت تامین ده او موږ په دوی باندې غږ کوو چې راشي په هره برخه کې د لغمان ولسونو سره همکاري وکړي او دوی سره کومک وکړي هغه که په تجارت برخه کې، صنعت برخه کې او که نور هر قسمه برخه کې موږ له ولایت لخوا نه دوی ته ډاډ ده او هر قسمه امنیت ده الحمدلله لغمان کې او موږ پوره ډاډ او اطمینان دوی ته ورکوو چې راشي په لغمان کې خپل هغه کمې مرستې چې دوی کوي د ولسونو سره هغه وکوي او موږ بیا ورته دا یو غږ باندې کوو چې راشي لغمان له ولسونو سره همکاري وکوي، کومک وکړي دوی ته. او دلته موږ ورته د امنیت لخوا نه زمینه مساعده کړې چې هر کونج د لغمان ته دوی ځي نو الحمدلله دلته 100% امنیت ده او د دوی امنیت به نیول کېږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طبي پیښو پر وړاندې د ریاست له لورې له 1400 کورنیو سره مرستې شوې دي. یاسر مشتاق، هیرو TV، لغمان.